د ننګرهار غنیخیل ولسوالۍ په 28مې ویالې سیمه کې پاکستاني بې پیلوټ الوتکې پر یوه کور برید کړی چې د کورنۍ 6 تنه ملکي وګړي ژوبل شوي دي. د مسؤلینو په وینا برید کې د یوې مېرمنې ترڅنګ 15 ماشومان ژوبل شوي. د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی چې د کانال رئیس سید محمد نعیم سیدي او یو شمېر نورو مسؤلینو یې ملتیا کوله د مالدارۍ له فارم څخه یې لیدنه وکړه. د ولایت مرستیال د مالدارۍ فارم د وضعیت ارزونه وکړه. د کانال مسؤلینو د هڅو ستاینه یې وکړه او د دې فارم په پراختیا کې لازمې سپارښتنې وکړې. د سره رود ولسوالۍ د وروستۍ پیښې د 6 شهیدانو یو بل قاتل هم ونیول شو. د ننګرهار ولایت مقام رسنۍ دفتر څخه خپور شوي خبر کې ویل شوي د امنیي قومندانۍ ځواکونو د سره رود ولسوالۍ د وروستۍ پیښې د 6 شهیدانو یو بل قاتل په داسې حال کې ونیو چې د وژل شوو کسانو پاسپورتونه هم ورسره وو. تورخم عمري میشتغالي کې ټولو راستنېدونکو کډوالو ته پخه شوې غذا ورکول کیږي. د روغتیا او خدماتو کمیټې مسؤلین وایي د 3مې څپې په چټکتیا سره د ورځې شاوخوا 14,000 کسانو ته پخه شوې غذا ورکول کیږي. بل لور ته راستنېدونکي کډوال وایي پر وخت ورته پخه شوې غذا او یخې اوبه ورکول کیږي او له شته امکاناتو او اسانتیاو خوښ دي. د ننګرهار اچین ولسوالۍ کې د قومونو او قبایلو چارو ریاست په هڅو د قومي مشرانو او دیني علماو په منځګړیتوب د 2 کورنیو ترمنځ 80 کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. مسؤلین وایي د یادې دښمنۍ پر مهال دواړو خواو ته 6 کسان وژل شوي او یو تن ټپي شوی او په زیات اندازه مالی زیان وراوښتی و. او ختیځ زون کې د ګوزن یا پولیو ناروغۍ مخنیوي واکسین کمپاین پرانسته وشوه. د ننګرهار عامې روغتیا مسؤلین وایي دغه کمپاین چې په 3 پړاوونو کې ترسره کیږي شاوخوا 1.1 میلیون ماشومان به د خولې او زرق له لارې واکسین شي.